موږ تاسو دا ویل چې زموږ په کورس کې کوم مواد شامل دي، کوم درس دی، پکې کوم کورس پالیسی ده. دویم مو دا ویل چې په دې کې به کوم اساسي موضوعات زده کوو چې هغه انلاکینګ او فلشینګ او فکسینګ و. نن چې موږ تاسو کوم موضوعات دي، البته د موبایل تعریفات هم پکې وو، تېره ورځ د موبایل د سافټویر ډولونه هم پکې وو چې موبایل سافټویر څه شی دی، موبایل څه شی دی، تاریخچه څه ده، هغه موږ په دې موضوعاتو باندې پرون وغږېدو. نن چې کوم موضوع د موږ تاسو هغه دوه موضوعات په تشریح کوم. یو د موبایل پیژندل او ډولونه د سافټویر له نظره. یو خو عموما موږ تاسو ډولونه ویل، اوس به د سافټویر له نظره پیژنو. او دویم چې تر ټولو یعنی ډیره مهمه ده هغه چې دی هغه دا ده چې کله چې یو کس غواړي چې سافټویر انجینیر شي، سافټویر شروع کا، هغه باید څه په زده کا، کوم قوانین په نظر کې ونیسي او څه باید ولري. په دې باندې دې دوه موضوعاتو به انشاءالله موږ تاسو کار کوو. او که چېرته ټایم و د خیره په ډونګلز باندې به هم کار کوم چې ټولز او ډونګلز چې دی موبایل سافټویر ټولز او ډونګل دا شی دی، بیا همداسې مکمل سیټینګ او سمارټ سیم کارډ مشکلات او ورپسې چې دی موبایل کوډونو مشکلات په دې به غږېږو. نو راځم د موبایل چې دی موږ تاسو تعریفات تېر ورځ وویل. موبایلونه چې دي عموما په دوه ډوله دي د سافټویر له نظره به البته موږ تاسو نورې خبرې کوو چې یو چې د انډرایډ موبایلونه دي او بل چې د آیفون موبایلونه دي. انډرایډ موبایل څومره سمارټ موبایلونه چې موږ تاسو وینو، یعنی ساده موبایل نه ښیم، سمارټ موبایل چې څومره موږ تاسو لرو پرته د آیفون څخه، دې ته ویلی شي انډرایډ. هغه موبایلونه چې د آیفون نه پرته دي، هغه که د هر برانډ والا دی، که هر ماډل دی، په هغې چې کوم سیسټم دی، کوم هغه سافټویر سیسټم پکې دی، هغې ته انډرایډ ویلی شي. انډرایډ په خپله باندې دا د یو شرکت نوم دی د سافټویر، او دا یو نفر و. دغه نفر چې دی دغه شرکت انډریو په نوم باندې هغه دغه سافټویر کریټ کې انوینټ یې کړ، او هغه چې دی بیا په همدې نوم باندې ونومه، او ګوګل چې دی د نه دا واخیست. همدارنګه د ټولو سمارټ موبایلونو د چلولو سیسټم ته انډرایډ ویلی شي، او د دې اساسي برخه چې ده هغې ته سی پی یو یا سنټرل پروسیسینګ یونټ ویلی شي. موبایل په سافټویر کې تر ټولو مهم چې دی هغه دا دی چې تاسو لومړی موبایل وپېژنئ چې کوم یو دی، انډرایډ دی که آیفون دی. دا ډېره غټه نښه ده، هر څوک ورباندې پوهېږي. بیا باید په داخل د دې کې تاسو وپېژنئ چې په انډرایډ کې دا کومه سی پی یو لري. نو د سی پی یو پیژندل درته ډېر مهم دي. سی پی یو مې دلته تعریف راوړی لنډ چې سی پی یو یا چپ چې ورته ویلی شي، سنټرل پروسیسینګ یونټ دی یا د عملیو مرکزي برخه ده. چې د انډرایډ سی پی یو چې دي په څلورو ډوله دي، یعنې دې چې کوم چپ دی، د دې چې کوم هغه برخه چې په هغې باندې دا سیسټم چلول کېږي هغه څلور برخې لري، څلورو ډوله دي. یو ایم ټي کې ده یا هیلیوم ورته ویلی شي، یا میډیا ټیک د دې شارټ کټ دی. دویم چې دی کیو کم ورته ویلی شي، یا کوالکم یا سنیپ ډراګن ورته ویلی شي. درېیمه سی پی یو چې د انډرایډ لپاره اس پي ډي یا سپریډ ډرم ورته ویلی شي. څلورم چې دا یا هغه ایګزنوس ده، ایګزنوس دا به زه دې خوا راوړم، دا د آیفون ده، او دې کې به زه یو بل اضافه کړم، دا دی هغه کیرن ده، ښه بل چې دی کیرن، کیرن ده هغه کیرن. نو بل موږ تاسو ویله چې ایګزنوس هم د انډرایډ موبایلونو سی پی یو ده یا سنټرل پروسیسینګ یې دی. او لاست ون چې د هغه کیرن ده چې هغې ته موږ تاسو دا زیاتره یعنې د هواوي لپاره دی. په دې به موږ ځان پوهیو چې ایم ټي کې بیا په کوم کې ده، دا کوالکم په کوم موبایلونو کې راځي، سپي ډي په کوم کې راځي. موږ چې سلوشن کوو یعنې د سافټویر کوو، که هغه انلاکینګ کوو او که هغه فلشینګ کوو، هغه به دغه شیانو معلومات تاسو باید ولرئ چې دغه کومه سی پی یو ده، مطلب ایم ټي کې سی پی یو کوم موبایل نه لري، کوالکم کومه لري. خو فعلا تاسو دومره باید زده کړئ چې انډرایډ موبایل نه کوم سی پی یو لري. دغه پنځه ډوله سی پی یو لري. آیفون یا آیفون چې کوم سیسټم چلی هغې ته آی او ایس ویلی شي، او ایس په خپله اپریټنګ سیسټم دی. نو د آیفون سیسټم چې دی آی او ایس هم ورته ویلی شي، لکه د دې نوم انډرایډ دی، د دې نوم بیا چې دی آی او ایس دی. آی او ایس چې دی شارټ کټ دی د آیفون اپریټنګ سیسټم.
یعنی د آیفون د سیستم چلولو ته چې شی ویلی شي سافټویر ویلی شي او په دې کې چې کومه سی پی یو لګلې ده دې ته ویلی شي باینیک او باینیک چې دی دا یوازینی سی پی یو ده چې آیفون کې لګول کېږي بل یو خبره چې انډرایډ چې دی دا اوپن سورس ده آیفون چې دا کلوز سورس ده اوپن سورس دا معنی چې په دې کې هر شرکت والا هر کمپنۍ چې دا هغه خپل د دې نه انډرایډ شرکت نه دا سافټویر اخلي خپله پکې تغییرات راولي خپل خصوصیت پکې چې خپل یې برابرې لکه ویو خپل معلومات پکې برابرې خپل انټرفیس لري اوپو خپل برابر کړی شامی خپل برابر کړی انفینکس خو آیفون چې دا بیا کلوز سورس ته په دې کې څوک تغییرات نشي راوستی نو دا شو د انډرایډ او د آیفون ډولونه د انډرایډ دغه 5 سی پی یو باید تاسې خامخا زده کړئ بل دویمه موضوع مونږ تاسې چې دا غنن د موبایل سافټویر کار کولو لپاره څه باید ولرو او کوم قوانین باید زده کړو نمبر 1 خبره دا ده چې هر څوک کولی شي چې د موبایل یو مسلکي سافټویر انجینیر شي دویمه خبره دا ده چې دویم کار چې تاسې باید ولرئ یعنی تاسو باید یو اراده ځان سره یو فکر ولرئ چې بالکل کېدای شم سیکنډ چې دی هغه قوي کمپیوټر باید ولرئ ته که غواړې مطلب چې څه شي یعنی د کمپیوټر مسلکی کار وکړي پروفیشنل کار وکړي مارکیټ کې بازار کې ته باید قوي کمپیوټر ولري هغه سټوډنټ چې کمزوري لري په اوایلو کې هم پرابلم نشته خو که ته مسلکی کار کړي ډېر کارکوونکي کسټمرز لري باید قوي کمپیوټر ولري چې قوي کمپیوټر لومړی ډیسکټاپ لرو لومړی ډول بل چې دی پی سي یا پرسنل کمپیوټر یا لایپټاپ لرو ډیسکټاپ کمپیوټر هغه کمپیوټر دی چې د هغې سیسټم چې کوم یو دی هغې ډیسکټاپ چې دی په دې باندې طریقه باندې وي تاسې ګورئ که نه دلته سیسټم کې ما درته ښودلی دی لکه مطلب داسې دغه ته ډیسکټاپ ویلی شي چې کله دغه سیسټم ولري یا دغه سی پی یو لري سنټرل پروسیسینګ یونټ بیخي بېل تر پروت وي لکه دا اوس د دې سی پی یو ده دا سی پی یو ده دې ته ډیسکټاپ کمپیوټر ویلی شي نو که ته غواړې چې ډیسکټاپ کمپیوټر واخلې کمپیوټر چارج هم کم شو نو ته باید دې لپاره کم از کم کورای 5 وي 8 جی بي ریم ولري 12 جی بي ولري یا ښه ده او همدارنګه رایزن کو ولري رایزن سیسټم هم صحیح ده همدارنګه د وینډوز لپاره چې کوم ډرایو تاسو انتخابوئ د ډیسکټاپ کې هغه باید 256 جی بي ایکسټرا باید 1500 جی بي هارډ ډیسک ولري ځان سره که پی سي یا پرسنل کمپیوټر یعنی د کوچنی کمپیوټر اخلي لیپټاپ اخلي هغه کورای 5 باید وي یا 7 وي هارډ ډیسک کې اس اس ډي وي اس اس ډي معنی بیخي وړوکی وي یا لاوډ درته نه راولي 8 جی بي ریم ولري که 12 ولري لا ښه ده هارډ ډیسک کې 256 جی بي یا دې نه زیات وي همدارنګه انټرنیټ باید تاسو قوي ځان سره ولرئ که غواړئ چې مطلب د سافټویر مسلکي کار وکړئ او بل د دې شیانو سره سره باید ته د موبایل سافټویر مکمل علم یا نالج ولرئ ځکه تا ته خو داسې معلومات نشته تاسو ته به یوازې سامسنګ موبایل څوک درته راوړي یا اوپو درته راوړي یا انفینکس تاسو ته به مختلف قسم موبایلونه راځي تاسو باید مکمل نالج ولرئ چې هغه به انشاءالله دلته تاسو ترلاسه کوئ بل باید تاسو ډونګلز اینډ ټولز ولرئ یو څه شی ولرئ باید ته که غواړئ سافټویر کار وکړئ نو تاسو سره به چې دی انشاءالله دغه ټولز زه شریکوم سیم ټول ارټیمایز پرایمکس ډي اف ام آر ټي او تر ټولو مهم یو ټي یا انلاک ټول چې میرا کنه دا ټول به تاسو سره چې دی شریکوم په دې به تاسو پوهوم چې دا څنګه کار کوي ور شریکولم نو مطلب په ګوره 1 بای 1 به تاسو ان شاء الله پوي کوم یوازې داسې نه چې دا دلته د څومره اپشن چې دی به د هر یو به ان شاء الله تاسو زه مکمل پوي کوم ښه دا شو زمونږ تاسو دغه د موضوعات اوس یو بل موضوع هم شته دی هغه د موبایل سافټویر ټولز او ډونګلز دي ټولز خو تاسو پیژنئ لکه تاسو ته مو وښوده چې دا اوس د موبایل سافټویر ټولز دي دا تاسو ګورئ دا ټولز دي دا ما چې دلته درته ښودلي پرون مې درته پکچرز کې وښوده
نو دغه ټولز موږ تاسو وویل چې دا ټولز کنه لکه انلاک ټول دی چمیره ده نور ټول ډیر زیات شته دي لکه پی اف ام دی ای ام ټي ده کنه ای ام ټي ټول لکه مطلب دا ټول چې دی خو د دې ټول بیا پیډ هم شته دی مطلب په پیسو باندې کیږي او ځینې چې دی فری ټول وي بیا دا درې چې دی ډیر قوي ټول دی خو د دې مصرف بیا زیات دی مطلب پیسې لکه ډیر یې خلی انلاک ټول بیا د دې په نسبت باندې ښه دي خو تاسو ته زه ریکمنډ کوم فعلا چې لومړی هغه کس چې موبایل سافټویر سٹارټ کوي هغه باید انلاک ټول چې دی واخلي او دا ځلته په دې باندې کار وکړي ان شاء الله تاسو ته به دا فری درکوم تاسو ور باندې کار کوئ راځو بل چې دا ډونګلز دی ټولز خو تاسو کوی شولې ډونګلز څه ته ویلی شي ډونګلز چې دی دا یو سیستم دی چې د موبایل سافټویر او فلشینګ لپاره چې دی یوز کیږي لکه ما دلته یو څه تصویر راخیستې دي لکه د دې جملې څخه یو ام ټي ډونګل دا د یو فلش په حساب باندې دي تاسو ګورئ مخکې چې ډېر غټ غټ بکسونه به خو چې فعلا اوس چې دي وړوکی دغسې یو فلش حساب لري لکه یو ام ټي دی ګوره الټیمیټ موبایل ټیکنالوژي یعنې مقصد دې باندې تاسو چې دی مکمل کار کولی شئ نو دا یعنې ټولز په شکل باندې دي خو د یو فایل ورسره وي دغه فایل یعنې به ته ډرایور په شکل انسټالای او دا به چې دی د یو فلش یا یو اس بي په شکل باندې کمپیوټر کې پروت وي نو راځم بل په دې کې تر ټولو مهم یعنې هغه Z3X ډونګل هم شته دی لکه مطلب ته چې ټول څخه ټولز کې بیا مختلف ډولونه دي لکه یو انلاک ټول چې دی دا 3 میاشتو لپاره بیا ریټ دی $13 $15 $50 پورې کېږي بیا چمیره چې دی مطلب د یو $80 نه واخله تر یو نیم سل 200 پورې کېږي ډونګلز چې دی بیا د دې مصرف زیات دی که نه دې باندې انویسټ کړ بیا ډېر کړي مطلب خو د دې کار بیا چې دی هغه بیخي یعنې ټاپ دی خو فعلا زه تاسو ته چې د یو ټي یا انلاک ټول ریکمنډ کوم لکه د ډونګلز قیمت چې دی لکه اوس ما تاسو ته وښوده یو څو ډولونه مې درته وښودل هغې له جملې څخه چې هغه لکه Z3X ډونګل چې دی دا تقریبا 600 پورې کېږي 500 تر $600 پورې کېږي همدارنګې دا بل مې چې درته وښوده کوم یو ام ټي تقریبا $200 پورې کېږي معنا دغه پیسې مطلب بیا په دې باندې ډېر راځي نو دا انلاک ټول چې اوس مطلب ته واخلې په $13 باندې تا ته چې د 3 میاشتو لپاره کار کا اوس مطلب زموږ په کورس کې فری تاسو ته میلاوي تاسو یو کال کار کولی شئ ور باندې نو دا شو موږ تاسو د ډونګلز موضوعات چې موږ تاسو په دې باندې کوشش ټولز چې دی ډونګلز چې دي دلته بل موضوع چې موږ تاسو دلته لرو هغه موبایل مکمل سیټینګ او د سیم کارت مشکلات دي یعنی معنا دا ده چې ته موبایل باید ټول وپېژنې مکمل سیټینګ یې باید ته مطالعه کړې لکه وای فای چې دی بلوتوث په دې کې چې دی که نه همدارنګې په دې کې مور نیټورکس یا ایرپلین چې دی همدارنګې ډیټا یوزیج چې شی دی که نه داسې سیټینګونه په موبایل کې موجود دي چې هغې خصوصیاتو باندې تاسو نه پوهېږئ لکه LTWC DMC معنا آټو څه معنا جي سیم انلی څه معنا که نه دا ټول سیټینګونه باید موږ تاسو چې دی د موبایل سافټویر لپاره وپېژنو ځکه تاسو یو کسټمر موبایل راوړي هغه د سافټویر مشکل نه وي هغه موبایل سیټینګ یې حلیږي نو باید ته موبایل سیټینګ A to Z مکمل شکل زده کړئ نو موږ تاسو راتلونکي درس په هغه موبایل سیټینګ وي موبایل سیټینګ به چې دی سبا ته مکمل تاسو تشریح کوم همدارنګه سبا به دغه دواړه موضوعات وایم چې د موبایل سیټینګ او د موبایل کوډونو مشکلات چې موبایل کوم کوډونه لري کوم مشکلات لري لکه دلته موږ په تیر ورځ موږ درته فکر کوم داسې وښوده چې اندر موږ تاسو به چې دی د آی کلاود یا د حفاظتي کوډ چې کوم د یا د اکاونټ لپاره د چا هغه دی د آیفون موبایلونو هغه به مکمل هغې پورې به موږ تاسو مطلب دا پیژنو او دا به ختمو او اوس د هغې نه به چې دی موږ تاسو بیا د خیره سیسټم پای ته رسوو نو داسې موضوعات به چې دی لکه هغه د موبایل کوډ دا به تفصیلي ډول وایو لکه زه اوس دلته فار ایگزامپل راشم ټولز ته په ټولز کې ما آیفون ټیپ ته انتخاب کړ نو دلته اوس که زه راشم او تاسو ته مطلب ووایم چې په دې کې زه د آیفون چې شته پاسپورټ ته راځم یا یوټیلیټي ته راځم یا هیلو لاک ته راځم نو ته باید د الریډي وپېژنې ګوره اکټیویشن ته راځم زیاتره آیفون ته چې دی ته فلشینګ نه وروسته چې دی اکټیویشن لاک اخلي نو هغه ټول په دې ټول باندې حلیږي نو د دې پېژندل اول تر ټولو ډېر مهم دي نو موږ او تاسو راتلونکي موضوعات موبایل سیټینګ همدارنګه د موبایل کوډونه پیژندل کوم کوډونه لري MDM دی KG لاک دی یوازې دا لاک نه دی مطلب چې موږ تاسو چې پیټرن دی یوازې مطلب د کرښې کوډ دی
نو زه به دا درې وړه موضوعات انلاکینګ، فلشینګ او فکسینګ په دې باندې به مکمل ډول موږ تاسې کار کوو. نو دغه کوم موضوعات چې مې چې نن وویل تاسو دې باندې پریکټس وکړئ، دغه ټولز د کمپیوټر په اړه معلومات موږ ته ولېږئ چې کوم کمپیوټر تاسې لرئ او کوم کمپیوټر تاسې مقصد غواړئ چې واخلئ. همدارنګه دې پسې بله موضوع به چې موږ تاسې بیا هغه د ډرایورز انسټالیشن به وي، ځکه موږ تاسې اساسي موضوع چې هغه دغه ډېر مهم و چې ټولز د سی پی یو پیژندنه وه. دا موږ تاسې ډېر مهم ځکه ګڼو چې هم د دې نه موږ موبایل چیک خلاصولی هم شو، هم دې نه چې د موبایل فلش کولی هم شو. نو دا موږ تاسې هغه موضوعات شو چې دلته یعنې د یو چپټر په شکل مو وویل. سبا ته هم همدغسې موضوعات د خیره او بل سبا به د خیره موږ بیا عملي راځو او هغې کې به چې دی پېژنو چې کوډ چې شی دی، اف آر پي کوډ چې دی، آیني به څنګه چینج کوو. هغه ټولو شیانو باندې موږ تاسې په دې ټولز کې غږېږو، داخل کې به ورباندې غږېږو. لکه مقصد کې زه ایم آی ته راشم، د ایم آی کوډ ټیپ ته راشم په دې کې، نو په دې کې فلش څه ته ویلی شي چې دلته ټولز ته راځم باید ته فلش باندې الریډي پوهېږي، ستا دماغو دا اخیستي و چې فلشینګ څه ته ویلی شي. په فلشینګ کې بیا دلته ای ډي ایل څه معنا لري، مقصد دلته اف آر پي څه معنا لري، ایم آی کلاوډ څه معنا لري که نه. دا ټولو باید ته باید چې الریډي چې پوهېږي. نو دا به څنګه پوه کېږي ورباندې تاسې په دې به داسې پوهېږئ چې کله موږ تاسې دغه شیان دلته وایم او تاسې عملي کار کوئ، یعنې خامخا یې ګورئ. نو دغه چپټر به هم تاسې سره زه شریکوم چې دلته مې کوم تشریح کول او سره پسند کې ویډیو هم د پوښتنې لپاره د نظر لپاره شخصي کې میسج کولی شئ. So have a good time.